دوستان تاسو خبر یاست چې تاسو په موبایل کې ستاسو کم شیان ورک سوي دي، کم تصویران ورک سوي دي، کم عکسونه ورک سوي دي، یا ستاسو کم ډیلیټ سوي دي، یا تاسو نه یاست خبر چې په دا موبایل کې کم شیان پراته وه، نو دا تاسو څنګه راوستلی سئ؟ السلام علیکم ورګورو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احمد خان. دوستانو نن زه تاسو ته یو په ډېره خوندوره طریقه او په ډېره ښه طریقه یې درښیم چې ستاسو په موبایل کې کم شی هم ډیلیټ سوی یا ورک سوی وي، هیټ سوی وي، یا تاسو نه یاست خبر چې په دا موبایل کې کم شیان شته او کم شیان په دې کې پراته وه، یا ستاسو د موبایل ځای نیولی، یا تاسو بالکل په خبر نه یاست چې په دې موبایل کې کم شیان پراته وي، نو داسې تصویران به ستاسو مخ ته راسي چې تاسو به خپل ورته حیران سئ او تاسو به خبر هم نه یاست چې دا تصویران په هغه موبایل کې څنګه پراته وو، په دا موبایل کې دا تصویران څنګه پراته وو. نو تاسو لازمي دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ډېره خوندوره طریقه ده. طریقه زه تاسو ته ټوله په موبایل کې درښیم. دوستان د دې در مخکې تاسو زما چینل ته نوي ملګري یاست، زما چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ، لاندې یو په سر خط باندې سبسکرایب لیکلی وي او پر سایډ به د ګانټۍ نښان ورسره پیدا سي، دا درسره ووایي او آل سره سلیکټ کړئ چې زما هره نوې ویډیو چې زه کله اپلوډ کړم هغه د ټولو در مخه در تاسو پر دررسېږي. او که تاسو په فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ، دا ویډیو چې ده لازمي در سره لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغو ته هم معلومه سي، او زما ډیلي پښتو پیج چې دی لازمي در سره لایک هم کړئ چې زه هر وخت ویډیو پورته کوم نو هغه به تاسو ته ډایرکټ راځي. او دوستان د ټولو در مخه یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو سره ډاونلوډ کوئ. اپلیکیشن د کوم ځای څخه تاسو سره ډاونلوډ کوئ، لاندې به په ډسکرپشن کې زه لینک درکړم په یوټیوب کې. که تاسو ډسکرپشن نه در معلومېږي، دا چې کومه ویډیو تاسو ګورئ د دې ویډیو پر خط یا پر دا ټایټل باندې به کلیک کړئ، لاندې چې کومه ایریا خلاصېږي دې ته ډسکرپشن وایي، نو هلته به د اپلیکیشن لینک وي. او که تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، در دا ویډیو لوړ به په خط لیکلی وي اپلیکیشن لینک، نو تاسو کولی شئ چې زما پیج ته ولاړ شئ، نو هلته به د هر شي لینک تاسو ته لازمي در میلاویږي او هلته به لازمي لینک وي دوستانو. نو نور به زه تاسو بوځم خپل د موبایل سکرین ته، هلته به در وښیم چې تاسو یې څنګه کولی شئ. دوستانو اپلیکیشن ما را ډاونلوډ کړی، تاسو به هم را ډاونلوډ کړئ. چې کله مې را ډاونلوډ کړئ د هغه انټرفیس به په داسې شکل باندې وي، نو تاسو به د هغه اګري چې دی دا پر ولګوئ، د هغه بعد به اګري کړئ. چې کله مې اګري کړه دوستانو دلته تاسو وینئ چې دا سرچ اوس روان دی، بیا به دا هیلو کړئ، د هغه بعد د پاونډ سرچ دلته تاسو وینئ دوستان د اول اپشن پر دا به تاسو کلیک کړئ. چې کله مې پر دا کلیک کړئ نو تاسو ته به یو مشهوري ایډ راځي. دلته تاسو وینئ دوستانو چې زما په موبایل کې څومره شیان، دلته تاسو وینئ دوستانو بیخي ډېر شیان، دلته تاسو وینئ دوستانو چې په زراو شیان په دې کې ډیلیټ سوي، هغه به تاسو ته راځي. تاسو وینئ دوستانو په دې زه خبر لا نه یم، دلته تاسو وینئ دوستانو، دلته تاسو وینئ دا دومره خوندوره طریقه ده او دومره زبردست طریقه دوستانو، تاسو ویدلی سئ چې دا زما څه په ډېر ټیم وخت کې دوستانو دلته تاسو وینئ چې په دا موبایل کې هر څه ډیلیټ سوي، هر څه شیان کړلي هغه به ټوله تاسو ته راځي. تاسو وینئ دوستانو دا چې هر شی تاسو غواړئ هغه په دا اپلیکیشن تاسو ته راځي. دلته تاسو ویدلی سئ دوستانو دومره شیان، دا اوس ما په موبایل کې 100% کې نشته دوستانو، دا ډېر زاړه شیان دي. دلته تاسو وینئ، تاسو وینئ دوستانو دا بیا تاسو سلیکټ کولی سئ، دغه بعد یې واپس ډیلیټولی سئ. دلته تاسو وینئ دوستان چې هر یو ډیلیټ کوئ، دلته تاسو وینئ دوستان دغه د سر اپشن چې دی پر دا به تاسو کلیک کړئ، نو دا په زراو شیان، دلته تاسو وینئ دوستان په زراو، دا تاسو دوستان دا چې ما موبایل نه واخیستی دا شیان لاکې وه، دا تاسو ویدلی سئ دوستان. نو دوستان که مې ویډیو خوښ سوي لازمي یې در سره لایک کړئ، د ملګرو سره شیر هم کړئ. در بلې ویډیو پورې د خدای په امان.